دا زمونږ وجود تابع دی د هارمونز او د خواص خمسه. هارمونز څه شی دی؟ هارمونز یو قسم کیمیکلز دی زمونږ په دې وجود کې. هغه کیمیکلز چې زمونږ په وجود کې خارج شي، سیکریټ شي، نو د هغه سره مختلف قسم چینجز زمونږ په وجود کې راشي. لکه مثال د خوشحالۍ خپل هارمونز دي، ډوپامین دی، سیروټونین دی. چې دغه کیمیکل سیکریټ شي نو موږ ته خوشحالي محسوسیږي، موږ خوشحاله شو، موږ په سور کې شو. د خفګان خپل هارمونز دي چې هغه سیکریټ شي موږ ته خفګان وشي. د یری خپل هارمونز دي چې هغه هارمون سیکریټ شي انسان یریږي، وجود باندې یره راشي. نو دا زمونږ وجود تابع دی د هارمونز او د دې سره د خواص خمسه چې کم کمانډ موږ ورکو کنه، کم میسج ورکو، هغه شان ریسپانس به دا موږ ته راکوي. مطلب دا دی چې موږ په نظر باندې څه ولیدل، د یری حالات هم ولیدل، دا میسج اوس لاړ هلته د یری حالات دي، نو د یری هارمونز به سیکریټ شي، نو زمونږ په وجود باندې به یره راشي. داسې څه موږ ولیدل یا هم داسې څه واورېدل چې د هغه نه موږ ته خوشحالي محسوسیږي، نو دا میسج لاړ شي هلته، هغه د خوشحالۍ هارمون سیکریټ کړي، ډوپامین سیکریټ کړي. چې ډوپامین سیکریټ شي نو زمونږ په وجود باندې خوشحالي راشي، زمونږ په مخ باندې خوشحالي راشي. نو دا زمونږ وجود تابع دی د هارمونز، د کیمیکلز او د دې سره د خواص خمسه. نو څه چې موږ ګورو، څه چې موږ وینو، څه چې موږ اورو، څه چې موږ محسوسو، کوم میسج چې دننه ځي هماغه شانته کې موږ ته ریسپانس ملاوي. تاسو چې په کور کې په المارۍ کې ګولۍ کېدی، یو شربت یې کېدی، دوايانې کېدی، یا په ټیبل باندې تاسو ته مختلف قسم پیناډال هم پراته دي، او پانسټان هم پراته دي، او بروپین هم پراته دي، او پلیجل هم پراته دي، او اومنیډال هم پراته دي، کوم ته چې موږ د شنه کاغذ ګولۍ وایو، دا قسم ګولۍ پراته دي، او ستا په هغه باندې نظر لګي، ستا په هغه باندې نظر ولګېدو، نو تا ته به په دې وجود کې داسې محسوس شي چې یاره راشه د دې پیناډال نه یو ګولۍ وخوره، په دې ځای باندې مې لږ درد دی، یا په دې پنډو باندې مې لږ درد دی، یاره په دې خېټه کې مې لږ فرق شته دی، د پلیجل ګولۍ وخوره. نو دا چې څه ته احساسې په خواص خمسه باندې چې ته څه محسوسې، هغه میسج هلته ځي، د هغه ریسپانس هغه شان تا ته راځي. نو که په کور کې ته میډیسن ږدې، تا ته پیناډال او پانسټان او فلایجل او دا شیزونه پراته دي، اومنیډال، او ته سحر راپاڅېږې په ټیبل باندې ستا په هغه باندې نظر ولګي، نو ته به وایې چې راشه یاره زه خو بیمار یم، د دې نه یې وخوره، حالانکې د هغه به تا ته داسې ضرورت هم نه وي، دغه ګولۍ دغه ټبلېټ به تا ته داسې خاص ضرورت نه وي، خو ته به وایې چې راشه یاره چې ضرورت رانه په دې ځای باندې لږ درد دی ویې خوره. مهرباني وکړئ تاسو په خپل کور کې د کور نه د کمرې نه میډیکل سټور ته مه جوړوئ. په ټیبل باندې ځان ته میډیسن مه ږدئ، په المارۍ کې، په کړکو کې، په کمرو کې ښکاره دا ټیبلېټس او دا میډیسن ځان ته مه ږدئ، یعنې ستاسو به ورته خامخا ضرورت راځي. تاسو ته مه ویل دا ټول ګیم د هارمونز دی، د خواص خمسه دی، چې څنګه میسج ورکړي، څنګه څه ته ګوري او څه اوري، هغه شان به تا ته ضرورت راځي، هغه قسم هارمونز به سیکریټ کېږي. دا شیزونه تاسو ځان ته مه ږدئ. کوشش کوئ هغه څه ځان ته کېدئ په ټیبل باندې یا په کمره کې یا په میز باندې، کوم څه ته چې تاسو وګورئ او تاسو ته خوشحالي محسوسېږي. مثال که ستا په ګل باندې نظر ښه لګي، نو ځان ته په ټیبل باندې ګل کېږده، چې سهار ته راپاڅېږي او په هغه ګل باندې نظر ولګي ستا، ته به خوشحاله شي، ستا د خوشحالۍ هارمونز ډوپامینز به ورته سیکریټ شي، چې ډوپامین سیکریټ شي ته به خوشحاله شي. داسې څه ځان ته ږدئ چې په هغه باندې ستاسو نظر ولګي او ستاسو ورته ډوپامین هارمون سیکریټ شي، ستاسو ورته د خوشحالۍ هارمون سیکریټ شي. که هغه هر څه دي چې په څه شي باندې ستاسو نظر ښه لګي، هماغه شیزونو ته ګورئ، هغه شیزونه ځان ته په کمره کې مخې ته ږدئ. دغه شیزونه تاسو ځان ته مه ږدئ کوم چې تاسو نظر په هغه باندې ولګي او ستاسو ټیبلېټس او ستاسو میډیسن ته ضرورت راځي. دا شیزونه بالکل د کمرې نه اخوا ږدئ، دا بالکل د نظر نه اخوا ږدئ. کم میډیسن چې ستاسو ډېر زیات ضروري دي هغه هم پناه ږدئ، د ضرورت مطابق یې رخلی خورئ. داسې اوپن په ښکاره ځای باندې مه ږدئ چې په ټیبل باندې پراته دي ستا پې نظر لګي او په کړکۍ کې پراته دي ستا پې نظر لګي. دا انسان بیماری، دا سایکولوژیکلی نفسیاتي طور انسان په دغه باندې نظر لګي او طبیعت ورسره خرابېږي، سوری ورسره خرابېږي. نو دا شیزونه ځان ته مخامخ مه ږدئ، دا جدا ږدئ، هغه څه مخې ته ږدئ چې په هغه باندې ستاسو نظر ولګي او ستاسو ورته ډوپامین سیکریټ شي، ستاسو ورته د خوشحالۍ هارمون سیکریټ، نو تاسو به خوشحاله اوئ.